الکه خان ډیر زیات غوسه دی، بله شیټه دی موکړیا وایي. نو غوسه باندې هغه اسلامي ور لټوله فیکټري تباه کړه. او کنه یار زمونږ هم خیر نشته، دا خو ډیر خطرناک جنګ ونښتو. سم نشته مړه، بس اوس ګوره هغه اسلامي درله توتکی ډېر خطرناک سړی ورپسې راوستی دی. ښه داسې وې، زه ګورو نو چې اوس څه کېږي. هلکه دلبریا خان نه مې ډېر بد خبر راوړی دی، لږې ورته ووایه زما ته دې وخت کې ښار پار کېږي. زما څه کار دی؟ ورشه پخپله ورته وایه، هغه ځان له غوسه دی، مونږ پې کنځي. ورک شه مړه. دا سو شو، دا فیکټري خو زما ټوله اړي موړي وه، زه خو بیخي کنګال کړم، زه به دې جمدې خښ کم اسلمیه. خان مونږ فیکټرۍ کې ډېر وګرځېدو خو ټول دړی مال هم نه دی بچ شوی، بس ټول هر سال وتي دي، هر څه یې شوي دي. ورک شه. پم وې دا ښه ده چې زه نه یم ورغلی، خان خو اور خوله کې وړي. زه چې اوس د لیوو دا واده مټین کو، توري ته رنګ کوم چې ځان تیار کي، هغه به م ځان سره بوزم. توریا تیار یې کو نه چې درشم درپسې؟ او اسلامي راځه تیار یم. تازه راپور دا دی صاحبه چې د لیوو واده دی او تورې او اسلامي هملته تنې دي، واده په کلو میدان دی. وایه صاحبه اوس څه وکړو؟ بدرجانه هیوي کسولیږه چې بس یو پای سره ټول کوتره کی، زه نور صبر نشم کولی، ماله اسلامي ټوټې ټوټې پکار دی. ټیک ده بوس، زه کسان لیږم. کم لوکیشن چې درته ما یاد کو هغه لوکیشن ته به ځان ورسوې او پایر به شروع کې، بس ګورې را ګورې ما او ټول وشیندې، دا هر څه ورله ختم کې. توري مو خو دلته راغلی یو، خو ما ته ګیر چاپېره ډېره خطره ښکاري، دا سړی به اوس په ارام نه کښېني.
دی بسنه سکی او کنه اسلامیا ته ټیک وې خو زه خدای دې اوس په خیر دا واده وکړي بیا به سپلین جوړ کو. هله وا دلبریا وایه څه خبر دی؟ اسلامیا خان در پسې ډېر خطرناک کسان درولېږل هم ستاسو لوکیشن ته در روان دی خو دغلته یې نو خپې وباسه. خان لکه د نستوڼي د مار ته یې زما پتا مخکې نه شکو خو خان وی نه دا زما وفادار دی. زه د غلطو خلکو سره چرم نه ودرېږم بلکې زه غلط خلک د دې ملک ختموم او هم دا زما میشن دی. ورشه او تا خانه کې بند کا د سره به زه رستو راکاږم. هلکه توریه چې څه یره وه همغه وشو. دلبرې وی خان در پسې کسان درولېږل زه چې لیو ته پسه چل ووایو. لیو ته لږه خوا راشه یو ضروري خبره ده. ولې خیر چې اسلامیا څه چل دی؟ نه نه دلته نه لږه خوا ځای ته راشه. یاره لیو مونږ ستا ونه منله او په خان هم ډېر غټ اټیک وکړو ټوله فیکټري مو ورله ځمکې ته راغورځوله. د دې خبرې نه مونږ ته نه خبر کړی. اوس هغه کسان راخطا کړي دي او سیده دلته راځي. تاسو وې اسلامیا دې له موده پس لا ته چېرته چاغاله کېښوده او چې واده مې راغې نو تا پکې دا غولولل. اسلامیا جوړغي راغلل. نو د نستوڼي دا مار ته وې ما خو وې ته ډېر وفادارې خو ته خو ډېر نمک حرامه انسان وختې. اوس وایه څه لوبه در سره وکړم؟ پرېږدم خو دې نه تاله به زه ډېره عبرتناکه سزا در کوم ځکه چې زما په کاته کې د غدارۍ سزا صرف مرګ دی. نه 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 دا څه وشو یار؟ بس اوس پرېږده اسلامیا چې څه وشو هغه وشو. اوس د افسوس نه سم نه جوړېږي زما لوغ له متواده دې کینسل کو. یاره لیو بېغمه شه تا له به دې پیره ښځه هم زه کوم دا زما ذمواري شوه. ای به دا ښځې سره به بیا ګورو اوس د خپلو سرونو غم وکړې. زه ځم کول ته دا کسان به هلته ما پسې راځي دې ته به زه د اسمان ستولې وښیم تاسو هم چېرته پټ شئ. ټیک ده لیو زه ورشه بیا به ګپ لګوو. اوس به تا اسلامي ترنګ کې او په دوکه به یو ځای ته راغواړې چې زه د هغه نه خپله بدله واخلم. زه ستا دپاره اسلامي له دوکه نشم ورکولی د هغه چې په ما کم احسانات دي د هغې بدله به زه هغه له چرې ور نه کم. زه صحیح ده ورشه بدرجانه او د ده ښځه او بچي راوله زه ګورم چې دې څنګه زما کار نه کوي. ښځه ورله موږ راوستې د خان او زوی یې رانه وتښتېدو هغه پسې مې کسان لګولي دي د خیره زر به یې را پیدا کي. راولې هلکه د دلبري دا ښځه. اوس وایه دلبریا اسلامي ترنګ کې او کنه ښځې نه دې خلاص کم. زه ستا د دې دمکو نه نه یریږم چې څه کولی شي هغه وکړه. زه اسلامي سره دوکه نه کوم او د ښځو ګپ دلګان لګوي دا د نر سړي کار نه دی. راشئ هلکه او دا ښځه هم د ده مخکې مړه کړئ. نه
نه راشه بدرجانه تا سره یو مشوره کوم داسې کار وکړه بدرجانه چې دې سړي باندې اسلمې روغواړه ځای ورته وښایه چې هلته راشي اسلمې زه به هم نن د اسلمي کار ختموم ټیک ده بوس بېغمه شه دا زما د ګس لاس کار دی دلبریا ښځې نه خو خلاص شوې اوس دې صرف زوی پاتې شو هغه پسې مې کسان لګولی دي اسلمې راله روغواړه زه به ستا زوی ماپ کم زما زوی ته سمه وایې هغه ډېر وړوکی دی زه هر څه ته تیار یم خو زما زوی پرېږدی ټیک ده زه ستا د موبایل نه اسلمې میلاوم وایا خبرې کوه شابه هلو دلبریا اسلمي ما سره ستا دپاره یو ډېر اهم خبر دی خو په موبایل یې نشم ویلی ما سره دستی کې میلاو شه ښه ټیک ده وایه چېرته درشم زه به در سره د خوړ د پاسه په پل ولاړ یم ټیک ده دا درلم توریا د دم دلبري له چې هغه څه وایي او ته داسې کار وکړه چې زما ښځه او بچي چېرته محفوظ ځای ته بوځه ټیک ده اسلمیا بېغمه شه دا خو ټول فوج ولاړ دی زه اسلامیا نن دې په رشا سر وخوړو په خیر راغلی اسلمیا اخر خپل اجل رو رسولی لکه تاسو زه په دوکه راغوښتم او دلبري تاسو ګیر کړی دی دوکه ورکول خو ستاسو دنده ده دلبري صرف مونږ ګیر کړی نه دی بلکې مونږ د ښځې نه خلاص کړی دی هغه غریب خو وایي ما زر مړ کې نو زه م ویم چې بس اسانه کم ورته ویشیندی لکه ولاړ یې د اسلامي وموشیندې ګډونو ماشومانو د کهاني په دې ځای ختمه شوه د دې کهانۍ را روان پټ موږ په بله ویډیو ورکوو او که ویډیو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او مخکې شیر کړئ